بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله او امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او یو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو ملګرو، زه یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم تر څو تاسو ته په نوي ویډیو کې ډېر مهم معلومات وړاندې کړم. ملګرو، موږ څنګه کولی شو چې په MTN کې په ارزانه بیه انټرنټي کڅوړې فعالې کړو او خوند ورڅخه والو. ګرانو دوستانو، تاسو ته بهتر معلومه ده چې په MTN کې زیات انټرنټ قیمت ډېر لوړ ده، ځانګړي ډول په ټول افغانستان کې. نو دې لپاره ځینې ملګرو غوښتنه کړې وه چې موږ ته دا طریقه وښیه چې موږ وکولی شو چې په MTN کې په کمه بیه انټرنټي کڅوړې فعالې کړو. ملګرو، دې لپاره چې په هر څه پوه شئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. راځئ ویډیو پیل کوو. ګرانو ملګرو، د هر څه نه تاسې په خپل موبایل کې دلته په ډایل پیډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ډایل پیډ ته راغلی نو دلته تاسې یو کوډ ووهئ چې هغه کوډ دغه ده سټار یا ستوری 240 یا زینه او MTN سیم کارت چې هر باغ کې استعمالوئ، لکه مثال په اول کې یا په دویم کې، زما په دوهم کې ده، دوهم باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې ملګرو یو ولیکئ او په ښي طرف ته په سینډ لیکلی دی، سینډ باندې مو کلیک وکړئ. او ملګرو، دلته به تاسې بیا یو ووهئ او په سینډ به کلیک وکړئ. او دلته لومړی اپشن کې ډیلی ده، ډیټا بنډلز، ورځنۍ بکسې دي، ورځنۍ انټرنټي کڅوړې دي، یعنې تاسې کولی شئ چې د ورځې لپاره فعالې کړئ د کڅوړې په ارزانه بیه. او دوهم اپشن چې دا ویکلی ډیټا بنډلز، یعنې هفتهواري د هفتې لپاره دي. او په دریم کې منتلی ډیټا بنډلز میاشتې لپاره فعالېږي په ډېره ارزانه بیه دي. دلته زه درې انتخابوم. تاسې به هم هر څو که مثال ورځې لپاره غواړئ، د هفتې لپاره، د میاشتې لپاره، هغه به انتخاب کړئ او سینډ به یې کړئ. دلته ملګرو تاسې وینئ 3002 MB په 200 افغانۍ د 13 ورځو لپاره. دغه طریقه ده ملګرو. او که غواړئ چې 6 GB فعال کړئ نو دغه 3 GB چې 2 ځلې فعال کړئ، دا به 6 GB شي. او که چیرې چې غواړئ په 9 GB فعال کړئ په 600 افغانۍ، بیا 3 ځلې فعال کړئ، بیا به ټوټل 9 GB راځي. تاسې به په یو بیا ولیکئ او سینډ به یې کړئ. دا بکسې څنګه چې فعالې شي ملګرو، دا یوه طریقه ده. او هیله لرم چې په هر څه باندې پوه شوي وئ. که چېرته غواړئ چې همداسې ښکلي مطالب ترلاسه کړئ، زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل